سرجي اول خدا خبره ده کنه چې 400 د کې پی کې نیوز همیش کله کار کړي خلک یې خندولې دي او هغه کس ته تللی چې هغه کې انټرټینمنت وي او همیشه ډبل د خندا کوشش کړی نو ټول ملګرو ته دا درخواست دی زما چې دا ملګری چینل سبسکرایب کړئ او ها کورکوړې خاروګانې پیولې اوس هم دا د یو راغلی و زما پرور باندې سر مات کړ نو ما کورکوړه وشتا که داسې خانک سر و داسې دونه سر و چې ما څنګه راوړلو ټس څخه مازغو دا منځ ولګېد نو د دې د تورو نه خبرې 307 کیس ته به مزاړه خو مې وی که نه چې ور دې که د پولیسو له چې یو څو نالونه د لوی هیله به سمدم شي ولې زه تا ته چې تاسو کارم دا ته چې زما نالونه وي سجي زمون خو زیات تر کوشش اصلاحي خاکو ته طرف ته چې هغه خلک ډیر زیات خوښي خپل ریسپانس راځي وعلیکم السلام اسد الله جان صاحب ډیره مهرباني او ډیره شکریا یو ځل بیا تاسو مونږ مقرره کړه او ټیم هم راکړ تاسو ډیره مهرباني او د دې د چینل چې کم دی دا سره لایک کوي او خپل کمنټ پې کوي اسد الله جان صاحب چې کم دی یو لوی اعظم او اراده کړی دا سجي کړم د وړین تقریبا زمون من کې سلور ویډیو اپلوډ کیږي هغه کې 3 اصلاحي یو پنی وي سره السلام علیکم جی تاسو ډیره مهرباني چې تاسو خپل د قیمتي ټیم موږ لراکو ډیره مهرباني الله هم خوشاله کا خلک ته لالا خلک د کور کې لالا و انت هم لالا و لالا خو هغه ته وایي هغه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسد الله جانی او تاسو ګورئ 400 د کې پی کې نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره هلې ځلې کومه ستاسو دپاره کوششونه کومه چې یو بهترین او ښکلې ویډیو ستاسو دپاره تیاره کړم او ستاسو وړاندې یې کېږدم هماغې سلسله کې راغلی یم د دې کلي نوم خو ماله نه راځي خو دا ملګري به تاسو زما په څنګ کې ګورئ کوم ملګري چې زما په څنګ کې ولاړ دي د دوی یو خپل زبردست واینز دی په هغې واینز کې دوی کار کوي دوی ټولو نه به پردن تپوسونه کومه دوی سره به خبرې اترې کومه دوی به خپله پېژندګلي هم تاسو سره پخپله کوي ښي سایډ ته مې ولاړ یو ښکلی غوندې کې انسان دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالۍ ستړي مشي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام سجي تاسو ډیره مننه په دې لنډ تنګ وخت کې وخت ویست او زموږ خواله راغلئ ډیره مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ خپله پېژندګلي لنډه غونډه کې چې نامه مو څه ده کوم ځای سره تعلق ساتئ یعنی کوم ځای کې ژوند کوئ او دا کوم واینز دنیا چې ده د هغې واینز نامه مو څه ده سجي زما نامه خو اویس خان ده او 400 د اتمازو کې پاتې کېږم زه ملک رضا خان سره او د چینل نوم دی اویس خان واینز اویس خان واینز اویس خان دا راته ووایه که نه چې تعلیم معلم دې کړی دی او جی او میټریک کومه ماشاءالله نو دې اړخ ته څنګه راغلی لکه ته وایې چې راشه خلک مې وپېژني او زه به بیا په واینز کې کار کوم او دنیا به راپسې ګرځي وایي به ما سره پکچر به دغې دپاره که نه د پیسو دپاره لګیا نو سر جي دا خو زموږ خپل شوق او ټیکنیکل سیزونو سره زما ډېر زیات شوق د ایډیټینګ وغیره شو دا کیمرې وغیره د ډېر وخت نه زه وړوکی وم او ته ما راغېستی وم اوس هم وړوکی غټ شوی خو نه بالکل نو بس دا ما راغېستی وم بیا یو ملګري سره ټچ شوم دې نه مخکې جمیل بیا سره نعیم میلاو کوم نو هغې نه بعد بس موږ سلسله شروع کړم دا راته ووایه که نه چې ستاسو یو ټیم ورک دی تاسو په خاکه جوړوئ نو تاسو اصلاحي خاکې جوړوئ که څنګه سجي زمون خو زیات تر کوشش اصلاحي خاکو ته طرف ته چې هغه خلک ډیر زیات خوښي ښکلی ریسپانس راځي او جی او د فن ته مو تر اوسه پورې چېرته ترجیح نه ده کړې چې خلک وخاندي سجي کړم د وړین تقریبا زمون من کې سلور ویډیو اپلوډ کیږي هغه کې 3 اصلاحي یو پنی وي سره دا نور ملګري ولاړ دي تاسو له بیا راځم دې سره به هم خبرې کوو مرچکې خان خو زه وایم چې څوک نه پېژني هسې ناجیازه به کوي مرچکې خان زموږ په پریم کې د 400 د کې پي کې په شیشه باندې تاسو کتلی هم دی تاسو لیدلی هم دی د دې انټرویو هم په دې چینل باندې پرته هم ده دوی ته به هم هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام اسد الله جان صاحب ډیره مهرباني او ډیره شکریا یو ځل بیا تاسو مونږ مقرره کړه او ټیم هم راکړ تاسو ډیره مهرباني او د دې د چینل چې کم دی دا سره لایک کوئ او ښکلي کمنټ پې کوئ اسد الله جان صاحب چې کوم دی یو لوی اعظم او اراده کړې ده او بیا زموږ ستاسو د خوشحالولو خندولو دپاره او په ذهن کې او په علم کې اضافه کولو دپاره یو ځل بیا راغی نو بیا هم ډېره شکریا جي
ډېره زیاته مننه قدرمندو. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې مرچکي خان خو به تاسو پېژنئ، تاسو د دوی د ټیم حصه یې؟ بالکل جی، دوی سره هم دا زموږ ملګري دي او موږ سره دلته نږدې پاتې کېږي. چونکې ما ټولو چینلو کې کار وکړو، خو لکه دا زموږ ملګري دي او دا یو تعلیم تعلق دی، د یو چینل کولو کړی دی. نو موږ چې د نورو نه څه زده کړه کوو او سم دا کړي دي، کوشش مې دا وي زما خو زیاتر پنی دغه ته تاسو ته مې ویلیم دي چې هر خلک وخاندو او یو سړی له وخاندي او بیا په اخره کې یو میسج هم د دې لپاره وي. نو زه د دې چې کوم دی یو سرپرست اعلی ما د دې ته چل خیمه او د هغې لار ورته ښایه تاسو؟ لار ورته ښایو جون. زه دغه مې کوشش او ایمان دی او اراده مې دی. الله پاک مو په خپلو مقصدونو کې کامیاب کا. دا چوټه را سره ولاړ دی، ډېر زبردست ریبنه یې مچولی دی، هم په دغه ځای باندې ودرېږه، ډېر ښکلی دی. ما په اسکرین باندې هم کتلی دی. نامه دی څه ده بیټه؟ زما زیشان نوم دی. زیشان ولې خفه یې؟ ولې نروس یې؟ چل څه دی؟ بو یم خورم دی څه؟ نه جي خفه خو نه یم. تندی دې راچولې د انور دې تنګی که څنګه؟ او جي نور هم تنګی. ښه زیشان اکټینګ درله درځي، چا درته اکټینګ ښولی دی؟ اویس بای. ها نو کله چې تاسو اکټینګ کوئ نو مزه درکوي که نه؟ او جي ډېره مزه کوي. اویس درته غوسه کېږي؟ او جي کله ناکله غوسه کېږي. او نو چې کله ته هغه درته یو کرکټر ښیي او هغه ته نه فالو کوې که نه، نو بیا به خامخا غوسې کوي. چې غوسه درته نه کوي بیا خو اکټر کېږي نه. او جي د مین کرکټر زما په خیال چې دا نعیم بای وي، دا نعیم بای دی. تاسو به کتلی وي قدرمندو چې دته ما یو مشوره ورکړې وه، خو پته نه لګي چې زما په مشوره باندې عمل نه کوي. دته ما ویلو چې کله دا غاښونه دوی لګولي وي که نه، هغه داړې یې لګولي وي، نو هغه ډېرې زیاتې غټې دي. لږې کمې که خیر دی چې لړکې نه، نو لږې کمې که. تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم. السلام علیکم جی، تاسو ډېره مهرباني چې تاسو خپل د قیمتي ټیم موږ له راکړو، ډېره مهرباني، الله هم خوشحاله که. سر جي تاسو چې کوم فرمایش کړی چې د غاښونه چې کوم دي لکه دا تاسو کم کوي که نه، نو دا موږ د مرچکي صاحب په دغه باندې چې کوم دی دوی په خوښه باندې دوی په چایس باندې موږ دا لګوو. او جي او نو انشاءالله که خیر کم به کړو او که تاسو وایئ او خوښ هم نه وي نو انشاءالله مکمل به لګوو. نه 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 داسې نه ده چې کله لږ کم شي که نه ډېر زیات غټ دي، ډېر زیات بدې ښکاري وي. دا څنګه څښا خولې ده څه وکړو جي، بس دا خلک خنده وو. تا واورېدې دا ټوپۍ مو کوم ځای را پیدا کړې ده؟ دا خو جي زمونږ مرچکي صاحب چې کوم دی ماشاءالله سره پوره سیټ اپ دی او هر قسم ټوپۍ واسکټ یو پوره سیټ اپ. اوس په هغه څیزونه ما ته کوم ځای میلو شي؟ هغه غاښونه او هغه ټوپۍ به میلو شي که نه؟ او جي او میلو به شي، ولې نه؟ نو کوم ځای کې دی مرچکي خان؟ اوس په جیب لکه 11-22 به اوس حاضر شي درته 1-1-2 ټوپۍ. او جی ما وی چې کله زه کرکټر د ملګرو باندې پلی کوم که نه، نو زه وایم چې هغه ګټ اپ کې راشي نو ډېره زیاته مزه به وکړي. دا خو معمولي خبره ده. ښه اویس تاسو راته دا ووایه که نه چې اکثر خلک ځان ډېر مخکې ګوري که نه، چې لکه زه به مخکې ځم، کوشش په کومه، محنت په کومه. تاسو ته څه رکاوټې راغلي دي په دې کې چې مور پلار درته وایي بېبې دا جي خو ژوندي دي که نه؟ الحمدلله ژوندي دي. او جي ها رونه خویندې څو یې؟ زما دوه روبیګان دي، یو مې خور ده وړه. مشران دي؟ مشران دي. او خور دې کشره؟ کشر دي جي. هم مشر یم ورونو کې. ښه خلک ته لالا او د لالا یې، خلک د کور کې لالا وایي، نو تا ته هم لالا وایي. لالا وایي بالکل. لالا خو هغې ته وایي چې هغه قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زه کله په ریډیو باندې پروګرام کوم نو هم دغه د فنډه کې خبرې کوو، کوشش کوو چې داسې څه الفاظ د خولې نه راوباسو چې بدرنګ الفاظ نه وي، ښکلي الفاظ وي، خو چې ستاسو په مخ باندې مسکا راشي. نو اویس ته په کور کې لالا وایي، تاسو ټول هم ورته لالا وایئ. ښه اویس رکاوټې درته جوړې شوي دي چې داسې مه کوه، دا ته څه کوې، دا ته خو داسې سر جي مسایل خو د امي ابو سایډ نه نو، خو بهر خلکو ډېر مسایلو دا خلک بس وي، خلک به هر څه هر څه وایي، جانانه مه ده چا مننه به یې منم. بالکل سر جي همدغه مسله ده. بس خلکو به چې دا سړي شروع کړي او د سکول نه پیوځي داسې کې او داسې کې، نو الحمدلله اوس هغه ټول ایشو ختم شوي دي. اوس خپل کار زه بس شکر دی، زه به تاسو ته وایم چې سټرګل کوئ، کیپ اټ اپ، کوشش کوئ او بهترین هاکي جوړوئ چې معاشرې ته اصلاح میلو شي. داسې وړوکې غونډه کې میسج راشي که نه او هغې باندې خلک عمل وکړي نو هغوی ته ډېره زیاته فایده وي. څنګه چې موږ خپلو پروګرامونو کې داسې ټاپکس راوړو چې هغې باندې خبره وشي. زه وایم چې په لکو خلک پروګرام اوري او یو 100 کسانو هم پې عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده. ښه اوس په داسې کوو که نه اویسه چې کیمره به د لږ ساعت دپاره موږ بندو، ملګري به ځي، خپل ګټه به برابروي او ما ته به دلته اکټ پلی کوئ چې مزه وکړي، کتونکي هم ترېنه خوند والي، زه هم ترېنه مزه والم. قدرمندو چېرته به ځای نه، د 400 KPK نیوز سره اوسئ. ویلکم بیک قدرمندو. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زه به لږ غونډه کې بریک ته ځم، د بریک نه واپس بیا راځم. اویس خان واینز چې کوم کرکټرز دي هغوی به تاسو ته یو کرکټر پلی کوي، نو چېرته ځای ما دا کرکټر وګورئ او مخ په وړاندې باندې ځو. ښه مرچکي خانه جی ښه وایه که نه؟
نو سرجي به چې څه وخت ته مونږ وای خو زمونږ به درته کریکټر ته راشه کریکټر ته چې راشم نو ایکشن وته وایه که نه ډایرکټر صاحب ایکشن وته وایه جی سر ایکشن یا خدای پاکه د خلکو زامن دي ته ورشه په لکونو روپۍ دوره د ګټي او یو زما دا زوی دی چې د کې اوسه پورې عقل رانغی یا خدای پاکه ته ماله پویه راکړې چې دې هلک سره زه څه وکړم دا اړه خو مې وایي که نه چې په عقل راتلو ویم چې په هغه ورځ دې کوم دی چې دا پوندې ولو وم چې د عقل دې سر له راشي ورڅکي ماما ولې بچی هغه زوی زما ورور بلینده باندې په سر یې سر یې مات کړی دی یا خدای پاکه زما دا زوی څه د خدای تعالی قمقل دی خلک ورشه سپوږمۍ او اسمان ته وخته او اوسه پورې په ده کې دی به خدای تعالی کور ته راولي ته هېڅ غم مه کوه بچې زه به دی چې نن راشي نو زه به یې پوه کړم صحیح ده زه لاړم سوزکیه زویه یا سوزکیه زویه ولی دادا څه چل دی دادا ولی ټیپو سلطانه راشه دی خوا ولی دادا زه ولی ورته پرېږده دا راته ووایه که نه چې تا کې به د عقل کله راځي ته چې سهار وتې که نه تا سره یې کار خصب دلې کور څه غم شته که نه دغه ګیلې او لانجې به ماله ټوله ورځ راوړئ بیا چا ګیله راوړي دادا دا خلک چې ته ګیلې کوي داسې فالتو کوي نو خو ټوله ورځ چې کوم دی چې وروره د بر نه راته ټول کړی دی یو ځي او بل لازي ما خو پوهېږه که کله نو څه چل شوی دی چل څه نه دی شوی دا راته ووایه ته به څه کار کسب کوې که نه تا چې وې ما هغه ټیکه اخیستې ده که نه نو نه دی دا ټیکې په پته پېښ شو 2 دړۍ خو دې ټماټر او پیاز چې کوم دی ختم کړل وی منګکان نیسم بیا دې وې د سپور ټیکه مې اخیستې نو د پلردي خان سپی دې ویشته هغه وایي چې ما دا په 8 لکه روپۍ د جاپان نه راغوستې دی نورو سپو ته به په جاپانۍ ژبه کې سبق ښوده نو هغه له به زه اوس 8 لکه روپۍ رقم دی نه راوړم دا ته ګزار ونه کړي دا خبره واوره که نه بس نور کارونه مې چونډټ پرې ښودلي اوس مې لینده پیدا کړې ده او کړکړې خاروګانې به پیولي ها کورکوړې او خاروګانې پیولې اوس هم دا د یو راغلی و زما په رور باندې سر مات کړ نو ما کورکوړه ویشته هغه داسې خانک سر و داسې دونه سر و چې ما څنګه راوړلو ټس څخه مازغو دا منځ ولګېد نو د دې د جرم نه خبرې 307 کیس ته به مزداړه خو مې وایي که نه چې ور دې که د پولیسو له چې یو څو نالونه ده لوی هیله به سمدم شي ولې زه تا ته چې ته اس کارم دا ته چې اوس ما نالونه وې اس پوله خو نالونه نه خو زم چې تا له وایي هیله به سم شي لکه داس نه دا ته به مې خپې ټاکا کوي بیا خاروګانې تښتي یېرېږي رانه ډېر زبردست ډېر ښکلی قدرمندو دا ایکټ چې دی تاسو ته پلی کړو د پروګرام په اخره کې یعنی مرکه چې کله موږ راټولو که نه اویس خان نو موږ یو میسج اخلو ښکلې غونډه کې میسج وي 400 کې پکې په شیشه باندې تاسو خلک ګوري ویني یو خبره درته دا کومه چې ستاسو کوم اویس خان واینز دی که نه هغه ملګرو ته پته ده الریډي هغوی به سبسکرایب کوي خو دا خبره هم کومه چې دا 400 کې پکې نیوز چې کوم دی که نه کتونکو ته څه وی ښکلې خبره او چې سبسکرایب یې کړو که نه سر جی اول خدا خبره ده کنه چې 400 کې پکې نیوز همیش کله کار کړي کار کړي خلک یې خندولي دي او هغه کس لتلې دي چې هغه کې انټرټینمنت وي او همیشه ډبل د خندا کوشش کړی نو ټول ملګرو ته دا درخواست دی زما چې دا ملګری چینل سبسکرایب کړئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ خپل کمنټ ته وکړئ چې دغه اراده نورم دغه شي او تاسو لپاره خپل کار وکړي او بل دا خبره چې بس دوره ژوند دي سرجی هر چاله پکار دي په خوشاله تیرږي او خپل منځ کې طرفګنې مکوي بالکل ډېر زیات زبردست ښکلی میسج ښکلې خبره نو زما خو د عوامو او کتونو ته اورونو ته چرته چې پښتانه ورونه دي دا ورته وایم چې ګوره نن سبا زموږ ځوانان په نشو کې ککړ دي په جنګ جګړو کې ککړ دي نو د دې په ځای چته کو سړي دا پنی خاکي دا مونږ نه بوډاګانې و موږ د اراده کړې ده او چته د لوب میدانونه کرکټ کوي لوبې کوي شوتې ډنډې کوي موږ په خوانو کسان لګیو نو چا چې کوم دي د لوب میدانونه آباد ان شاء الله چې داغي هسپتالونه روانه وي جوړوي او دا خاکي جوړه په ځخن کې تاسو خو اصلاحي دغه راځي جرم چې کوم دی دا زه د خپل کې پی کې پولیس ته هم دا درخواست کوم جی پی صاحب ته او بلکې خصوصي د 400 ډي پی او صاحب ته چې موږ سره تعاون وکړي ځکه چې په ورځ ما انوسی غوښتله د پولیس کریکټر د پاره نو ډیر زیاتو کړی د الله تعالی د سر بیا ډیر خو کې زما ډیر عزت او قدر وکړو نو چې موږ سره هم ځکه چې جرم چې کوم دی دا په والو ټاکول باندې نه کمیږي زه په خپل دوم نورانم خو چې په خپل هغه الله د باندې رحم وکړو او په دې پنی دغه سره ویډیو سره چې کوم جرم کمیږي زما خو خپل دا تجربه را نو هغه ته زما دا درخواست چې موږ سره تعاون وکړي او ور سړی له موږ له دا پکار دي چې موږ دونه مهنت او دغه کوي او تاسو دونه خواري مهنت کوي اسد الله جان صاحب نه له پکار دي چې تاسو دا چینل بو سره زمونږ دا چینل دا نور چینل چې د لایکي او شیر کوي او تاسو د پاره خپل کمنټ درکړي نو ان شاء الله چې دغه د پاره تاسو د دینه خيخي ویډیو چې کم دی بالکل جی دا امر چکی خان خبره تاسو اوریدې نعیم خان خپل خبره
شریکه کې کتونکي تاسو ګوري تاسو وینئ. بس مینوال د زه دا میسج ورکم چې خپلو کې اتفاق پکار دی، جی مینه محبت پکار دی، ځکه دوه ورځې زندګي د چې څومره ښه تېر شي نو بهتره خبره ده. بله خبره دا ده چې یو سړی د چا سره ښه نشي کولی نو بد دی ورسره جی نه کوي، ټیک ده، او مینه محبت پکار دی. هغه که د افغان دی او که د دې ځای دی او که د هر ځای دی. بعضې کسان زموږ داسې دي پاکستاني چې هغه افغانو پسې لګیا دي، و یاره افغاني داسې او افغاني هغسې، هغوی پاکستانو پسې لګوي، یاره پاکستاني داسې و هغسې. ټول پښتانه خپلو کې یو شي، یو موټی شي، انشاءالله الله پاک به ډېره کامیابي درکړي. ډیره زیاته مننه قدرمندو. د ملګرو خبرې تاسو واورېدې، د ملګرو میسج هم تاسو واورېده، دا مرکب هم په دې ځای باندې راټولو. انشاءالله یو نوی پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تر د هغه ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ. ما یعنې اسدالله جاني زما دا ملګري په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې، او ویې پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم. او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پاکستان زنده باد.